درنو ټبرو، درنو بچیانو، همزولو او دلته زموږ ولالو کشرانو، د هر څه نه مخکې موږ پښتانه چې څنګه د خپل روایاتو مطابق د یو غونډې یا جرګې شروعات کوو، د هغې دپاره موږ یو مشر ټاکو. زه د دې جرګې د مشرۍ لپاره د فقیر کاکا نوم ورکوم. امید لرم چې تاسو ته منظور وي. بیا څنګه چې موږ پښتانه مسلمانان د خپلې غونډې یا د جرګې یا د یو پروګرام د شروعات نه مخکې د خپل مقدس دین د تلاوت نه شروع کوو، نو زه حافظ صاحب ته بلنه ورکوم، حافظ صاحب اسحاق صاحب چې راشي او تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. در په در د پښتنو وګرځېدم، در په در د پښتنو وګرځېدم، اوس مې کش د اپریدو په میدان شي، لکه باز په یو غرناس په بل نظر کړم، بیا نظر زما په سوات او کوهستان شي. دا نادره عقیده لکه زما ده، لا عجب که بل پیدا داسې افغان شي. او که مې چیرې ننګیالي په لاس کې رالل، پرې به لرې دا زما د زړه ارمان شي. او ټول مغلو ته به داسې حال ښکاره کړم چې راځي به ناره روح د فرید خان شي. او په دنیا د ننګیالو دي دا دوه کاره، یا به اخري ککرۍ یا به کامران شي. زما پښتنو وروڼو، دلته کې دا غونډه دا وطن د پښتنو تاریخي وطن د امو تر اباسینه د دنیا محققین وایي چې پښتانه په دې خاوره باندې د زرګونو کالو داسې آباد وو، څنګه چې هر څوک ځان ته خپل یو کام وطن لري او ځان ته خپله خاوره لري. بیا پښتنو چې ځان ته دا وطن دا کور جوړو او ډیمارکیشن یې کو، حدبراري یې کوله او دنیا ته دا ښود چې دا زما د وطن پولي سرحدونه دي او د دنیا په نقشه کې ځان راوسته. نو بیا د پښتنو جرګې داسې یو نوم د دې وطن دپاره وټاکه چې د دنیا هېڅوک په هغې باندې بد ونه وایي. په دې وجه باندې پښتنو مشرانو د دې وطن افغانستان، د دې وطن نوم افغانستان وټاکه چې افغانستان په سنسکرت ژبه کې دا وطن افغانستان مطلب د زورورو خلکو خاوره، د لینډ اف د پاور، د لینډ اف د هارس. ستاسو چې کله د سنسکرت ژبې ډکشنري وګورئ دا به تاسو ته معلومیږي. بیا د هغې نه خواوشا چې کوم ملکونه دي په هغې کې داسې خلک شته چې هغه وایي چې موږ افغان د غرونو خلکو، چې کوم خلک د غرونو اوسېدونکي موږ هغه ته افغان وو. نو زما مقصد دا دی چې دې خاورې سره افغان نوم مناسبت خوړه. نو په دې وجه باندې پښتنو مشرانو دا فیصله وکړله چې دې وطن له موږ افغان نوم کړو، لکه څنګه چې دلته کې برټش سکاټش اوسېږي، انګلیش اوسېږي، ویلز اوسېږي، خو د دوی نوم برټش دی. دغه شان کې په افغانستان کې هم پښتون د ټولو نه لوی قوم دی، خو تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، دوزیان دا ټول افغان دی. نو افغانستان نوم ونه کېښود. بیا عزیزانو چې څوک دا جرګه وشوه، نو دغه جرګې د پښتنو 25 کلن الک مشر کړ، بادشاه یې کړ. 25 کلن الک خپل کور نشي جوړولی او هغه پښتنو افغانانو ته وطن جوړ کړ. او داسې لوی وطن یې جوړ کړ چې په شمال کې زموږ چین سره پوله شوه، بیا زموږ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سره پوله وه، بیا په مغرب کې زموږ ایران، په مغرب او په جنوب کې زموږ ایران سره پوله وه، په جنوب او په مشرق کې زموږ
هندوستان سره پوله وه په دې وجه باندې کې چې هغه څه وخت سرحدبراري وکړه نو زموږ مشرانو چې به څوک هندوستان ته تلل که د هر په هر خیال به تلل که د زور په خیال به تلل که د تجارت په خیال به تلل او که هغه به بلده کېده نو چې څوک په هغه هندوستان ته لاړل او زموږ زنانو به د میچنې په غاړه باندې کوم سندره وي نو هغوی به په هغه سندرو کې خپل مشر یا رور یا پلار یا زوی یادو چې تر مارګلي به در سره یم په هندوستان کې د خدای مل شه مسافره عزیزانو د دې مارګلي نه غره اخوا بیا بر صغیر شروع کیږي ملګری به ډېر په تفصیل سره خبره وکړي خو زه به خپل کوشش دا کوم چې زه خپلې خبرې رالاندې کړم تاسو به کتلي چې څوک هم پنډۍ ته ځي په ګاډي کې ځي چې دې سایډ ته وګوري په دې غر د پاسه یو برج دی د زموږ یو ډېر لوی برج جوړ دی دا برج هغه وخت کې جوړ شوی دی څه وخت چې د انګریز او د افغان بادشاه په منځ کې انټرنیشنل معاهده وشوله څه چې کومې خبرې کوم زه وکیل یم ما انټرنیشنل لا کړې ده او زه به د هغې ثبوت پیش کوم داسې خبره به نه چې زه به د چا په کور باندې یا په ځمکه باندې قبضه کوم په 1850 کې 1857 کې دی چې 1857 په دې کې چې څو خلک ټول هندوستان نیسلو او په دلی کې څه باغیان راپورته شول د انګریز خلاف نو انګریز باندې بد راغی چې یاره د دې ځای نه دا خلک په موږ میشت لپاره راپورته شوی دی هسې نه چې بیا دا خلک راشي په دې خلکو ننګ شروع کړي نو د انګریز نماینده دی خپل کتابونو کې لیکي د انګریز چې چېرته ځي د خپل ګورنر لیک د چې کوم نماینده هغه ګورنر وي د انګریز چې کوم نماینده وغیره د هندوستان په پنډۍ ښار کې ناست دی وایي او د افغانستان بادشاه د افغانستان د جمعې په دارالحکومت په پیښور په بالیسر کې ناست و الفسټن د خپل ډاکومنټس راوړل د افغانستان بادشاه دی د پیښور په بالیسر کې ورکړل او الفسټن به د دوی په میاشت کې وړل راړل کول دا معاهده په داسې وشو په 1858 کې دا معاهده وشوله دې ته انټرنیشنل معاهده وایي چې موږ به که ستا په ګاوان کې په چا باندې غرض لرو نو د افغانستان بادشاه په موږ باندې غرض نه لري او د افغانستان د بادشاه طرف نه میرویس محمد خان ورته و چې ته به زما په سمندري کنارو باندې غرض نه لري ځکه چې تر کراچۍ تر ټاوره پورې افغانستان و د دوی په منځ کې دا معاهده وشوله د دې معاهدې په نتیجه کې 2000 ټوپکې میرویس محمد خان له په انعام کې ورکړي عزیزانو دا زموږ وطن دی بیا چې په 1893 کې موږ کمزور شو او دوی زموږ وطن نیم کړ زموږ وجود یې وڅیره اوس دغه وجود نه تر نن ورځې پورې وینې بهیږي پښتنو له په دې سوچ پکار دی چې دا به زه څنګه ګڼم چې دا وینه ودرېږي ځکه چې څو پورې دا وجود ګڼډلی شوی نه دی تر هغې پورې دا وینه نه ودرېږي او ملګرو که څوک ووایي چې سیاست عبادت دی سیاست چې کوم قانون سیاست کړی دی هغوی خپلو قانونو ته ګټې راوړي دي سیاست په خامخا کول غواړي سیاست د دوه طبقو په منځ کې د ګټې او تاوان جنګ ته سیاست وایي نو موږ چې دا تاسو نه راغلي یو او تاسو راغوښتي تاسو جرګه کړي د دې مقصد دا نه دی چې موږ ډېر لوی استادان یو موږ پوهېږو تاسو نه پوهېږو موږ تاسو ته عقل ښوو موږ پښتانه یو سره موږ ټول یو بل سره معلوم یو موږ ټول حیا سره شریکه ده خدای مکه موږ بې حیایو سره شریکه ده او په دې وطن کې بیا په دومره لرې وطن کې موږ راغونډېږو نو زه خپلې خبرې اوږدوم نه دلته نور ملګري ناست دي که تاسو ملګرو کې هم څوک په دې باندې رڼا غورځول غواړي هغوی ته زه خواست کوم موږ ته دې وایي موږ نوم ولیکم دلته کې به خبرې وکړي بیا موږ غواړو چې دلته کې زموږ یو تنظیم وی دوی په جرمني کې ملګرو تنظیم شته خو دوی غواړي ملګري غواړي دا خواهش ده د ملګرو چې دا ضرورت ده نن پښتنو ته چې دلته هم زموږ یو تنظیم وی په هر علاقه کې په هر ښار کې زموږ تنظیم وی او باید چې موږ خپله خبره د ډاون سټریټ ته مخامخ کړو موږ به خپله خبره خامخا دوی ته مخامخ کړو چې ضرورت ته زموږ وطن سره څه کوې که دی دی که امریکنی دی که هر څوک دی موږ هغه سره خپله خبره کوو هر چا ته چې موږ سره خپله خبره وکړو دا زما وطن دی او زما وطن به زه جوړوم ګوره زه خبره کوم خفه کېږئ مه زه دلته که ولاړ یم تاسو سره خبرې کوم خامخا به تاسو دا پته چېرې دا وکیل دی او دا د پلانکي کلي دی پښتانه به نه شي پټېدی بیا لږ کسان بیا که سبا د زما کلي ته تاسو څوک راشي او چېرې دا شان یو وکیل و پلانکي نو د هغه کور کوم ځای کې 100 کسان به چې دا مخامخ کور دی دا دنګ دنګ دیوالونه چې دي خو د دې کور اختیار چې کوم دی نو په هغه بله محله کې پلانکي کاکا څخه دی بیا به تاریان ودرېږي چې وکیل صاحب خو دومره لویې لویې خبرې کولې او د خپل کور اختیار هم نشته کور خو اختیار هم پلانکي کاکا څخه دی زه بیا به له پیالې چای هم نشم راغستی زیبا او دغه پلانکي کاکا سره به زما د کور خبره کوي نو عزیزانو د پښتون د کور خبره د پښتون په کور کې نه کېږي که چېرې د پښتون د کور خبره
د لاهور او د اسلام آباد نه خپل کور ته راغله نو بیا به د پښتون کور داسې نه